دې کړه واره د لاس په ګاډي کې سپین سسلو سپینه غپله د غپله سل پیسه دې سړی نه معلومه نه ته بیا په جوړه کې ګوته والا پران سمې راستولې د دې نیکه کوستا وکړه په شل زره ګاټه خرڅ کړه سل پیسه دې سړی نه معلومه د دې نیکه بیا اکتکار ته ولیدلې و دې ګرده کور شړولو لاغه جامې بنچ کړي دي سل پیسه دې سړی نه معلومه د دې نانو بیا نه پستانګه ده دی بیا ډاکټر ته ورغلی هغه ورته وویل څه در شوي چې وربناک عمل مې کوبۍ کړي سل پیسه دی یارانو سړی نه معلومه دی باشه د کوبۍ دی بیا د کچره رئیس زوی دی دی بیا خیاط ته وویل هندارې والا صدرینه جوړه کړه چې پیسې پشکې معلومې سي دی بیا هندوانه ماته کړه پسونه سره جنجال شو دا څومره ډېر ممرکاټونه دي د بیا پاسو موټره نیولې وو په خونه کې درویدې ګرده د باندې به چېرته ول غوماشه ونه خوري سل پیسه دې سړی نه معلومه دی بیا سپی درلودی جنګ یې نه کوي باره دور حمله کړه دی بیا سپی درلودی جنګ یې نه کوي باره یې د سپي سر ور وخوړه په دغه ورځ ما د مایدو سره هم خرڅ کړي سل پیسه دې سړی نه معلومه دی یارانو دا خبرې کوي هغه فلانې لنډې لنډې ټیک ټاک رقم دې غزلې غوښتي دي ستاسو ټولو په اجازه